د یوې ښکلي جینۍ سره چې خپل ورور ډېر غلط کار کړی، ډېر ناروا کار یې ورسره کړی دی. په دې ویډیو کې درله دغه جینۍ باره کې ټول معلومات درکوم چې دغه جینۍ ویډیوګانې خو هم راغلي دي، درسره خو هم شریکوم، تاسو یې کتلی شئ. دغه جینۍ په دغه ویډیوګانو کې ویلي دي چې ما سره خپل ورور ډېر ناروا او غلط کار کړی دی. دغه جینۍ وایي چې زما مور او پلار مړه دي، زه او زما ورور په کور کې یوازې اوسېدل، چې ما ته مې ورور وویل چې ما له واده وکړه، د هغه په خوښه واده وکړو او زما ورور راپاڅېدو، زه یې د کوره راوشړلم او زه یې بې کوره کړلمه. دغه جینۍ وایي چې زه یوه ورځ خپل ګاونډیانو کره تللی وم، هلته زه خپلو ګاونډیانو کره ناسته وم چې زما ورور کور ته راغللی او زما تپوس یې وکړلو، نو ما پسې مې بابي ماشومه راولېږله، زه خپل کور ته راغلمه او ما باندې مې خپلې بابي الزام لګولی و چې دا ټوله ورځ په ګاونډ کې ګرځي، هلکانو سره رابطې دي او دغه. نو زه خپل ورور ووهلم، ویې ټکولم او د کور یې راوشړلم چې زه یې بې سهاره کړم، بې کوره یې کړلمه. دغه جینۍ وایي چې نن سبا په چا هم اعتبار نه دی په کار، د خپلې پیدې دپاره څوک نن سبا څه نه کوي. زما بابي چې په ما الزام ولګولو او زه یې خپل ورور سره ورانه کړلم او بې کوره یې کړلمه. دغه جینۍ چې اوس بې سهاره ده، بې کوره ده، خیر خیرات غواړي او دغه ویډیو جوړه کړې ده چې ما سره څوک امداد وکړي، ما له دې څوک پناه راکړي. ما سره خپل ورور دغه غلط کار وکړو، ناروا کار یې راسره وکړو. دغه جینۍ ویلي دي چې کله هم خپل وروڼو خویندو له ودونه کوئ، نو هغه جینۍ خاندان چې کوئ چې د هغه جینۍ کردار څنګه دی بیا یې کوئ. او حقیقت خو هم دغه دی چې نن سبا یو کور ته د بل کوره جینۍ راشي، نو په هغه کور کې ډېرې زیاتې مسایل جوړېږي د یوې ښځې د وجې. دغه جینۍ باره کې معلومات یې سره شریک کړو چې ډېر ظلم ورسره شوی، خپل ورور د سیډه دغه معلومات چې ورسره شریک. د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې دغه جینۍ سره خپل ورور دومره ناروا کار کړی، غلط کار یې کړی دی چې د خپل کور یې شړلې ده او بې سهاره کړې ده. تاسو دې باره کې څه رایه ساتئ؟ رایه په کمنټ کې شریکه کړئ. دغه اپډیټ چې سره شریکو، د نور معلومات لپاره مونږ سره اوسئ. کوم کسان چې چینل ته نوي راځي، چینل دې سبسکرایب کړئ او ویډیو دې ضرور لایک کوي.